السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان او دا زما ورور زما ملګری شاعر ضمیر خان ضمیر صاحب. ضمیر خان ضمیر صاحب ډېره مننه، ډېره شکریه. زه طاهر کلی وایم، متحده عرب امارات او الین ته راغلی. بیا خاص کر نن ولیاړې د الین ګرین مبزره پارک کې ولیاړې. بالکل. او ډېر مشهور ځای. بالکل. ډېره مننه، ډېره شکریه. څنګه څه مخصوصیږي د تا سفر کې؟ بس ډېر ښه سفر مو او ملګري پښتنو ډېره مینه ده، ډېره زیاته مینه ده. والله که زموږ سره څه جواب وي. والله زه خپله در راغلی لیدلی مې. مهرباني. ژوند مې څنګه دی؟ بس ښکلی روان دی. ډېر زبردست. ډېر مې زړه ارمان و چې زه به یو ځل د ضمیر خان ضمیر نه کله موقع میلاو شي چې انټرویو به ونهخلم. هغه انټرویو نن دغه میلاو شوه، موقع میلاو شوه. مهرباني. د ملګري مینهوال درته انتظار کوي. یا دوه شعرونه سترګې او باڼه به درله څه یادوم، زړه رانه په ډزو لګېدلی دی. سترګې او باڼه به درله څه یادوم، زړه رانه په ډزو لګېدلی دی. یار مسافرۍ له پرون تللی دی، یار مې په وریځو لګېدلی دی. هر سړی اوس ښځو ته نر شوی جي، اوس خو اور په ښځو لګېدلی دی. هر سړی اوس ښځو ته نر شوی جي، اوس خو اور په ښځو لګېدلی دی. او دوه درې شعرونه دي چې څوک ورته نه وایي. جانان د پولی پړق ته ناست دي، د ښایستونو خاوندان د پولی پړق ته ناست دي. دا بعضې جینکۍ محبت غر کې کړلې، دا بعضې هلکان د پولی پړق ته ناست دي. دا بعضې جینکۍ محبت غر کې کړلې، دا بعضې هلکان د پولی پړق ته ناست دي. و د کیمرې شوقینه یاره لږ تپوس یې وکړه، د هغه چم یتیمانان د پولی پړق ته ناست دي. چې تږي نه دي نو زمونږ وینې یې ولې اوس کې زه درته ویم که نه خانان د پولی پړق ته ناست دي. په هر یو شعر کې د الله پاک ناشکري کړې ده. دا بعضې شاعران د پولی پړق ته ناست دي. ډېر ښه. ضمیره ماله یې په هر محال کې خپې وخلي، زما خواږه یاران د پولی پړق ته ناست دي. مهرباني. ډېر شکریه. مهرباني. ضمیر خان ضمیر صاحب ته لاړ وې موږ ګران وطن اورکزۍ ایجنسي ته. اوس خو ضلع اورکزۍ اورکزۍ ایجنسي لن کې هغه چا خبره چې ممتاز صاحب د مخه خو یې ټوله دنیا پېژني. جی جی. ولې چې ممتاز صاحب یو غټ نوم دی، غټ شعر. هغه د مخه خو یې ټوله دنیا پېژني. هلن کې مونږ تلي وو، ښه مینه راکړې ده. ښه مینه محبت ښه خوشحالي. سلام ورته کوې دا ټولو ته. مهرباني. ډېره مننه، ډېره شکریه د ضمیر خان ضمیر صاحب. تاسو د ښکلي شعرونه یقین تاسو خوښ شوي وي. لازم خپلو ملګرو سره شعر کو. ضمیر خان او اسحاق خان ته ورکو اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پرنا باندې مین خو تیارونه نه یریږم، زه خو پیمان په ګناه نه یم.